دا اللہ پزمکا اللہ تخوخ و غرزین جماعتون دی. نکا یو حدیث پاک کے رازی چی خیر البقاء مساجدها چی پزمکا کے بہترین زی اغا جماعت تے وشرها اسواقها او پزمکا کے خراب او گندہ زی بازار دے. دا دے پہ اعتبار دا اکثر دی رونو چی اکثریت جماعتونا دا اللہ دا عبادت تپارا جوڑ شوی، دا اللہ عبادت پکی کیگی او سجدے پکی لگی او تلاوت پکی کیگی او ذکر و اذکار پکی کیگی او نفلون پکی کیگی او اللہ پکی راضی کیگی. اکثریت جماعتون داسی چته یو نیم جماعت بعض منافقانو بجوڑاو لکه مدینہ شریفہ کے مسجد زرار دا منافقانو یو جماعت جوڑ کرے آغا غورانه دی حضور پاک روان کر. نو اکثریت دا جماعتونو چی مسلمانی پہ اخلاص او دا اللہ دا رضا دا پارا جوڑ کی دا بہتر زین دی دا اللہ عبادت پکی کی او پہ اعتبار دا اکثر بازارون خراب زین دی لکه اکثریت پا بازار کے خلق دروغ ہوئی دوکا پکی کئی او بیزای قسمون خوری او دا سود کاروبار پکی کیگی. کل کل بازارم خی چی سڑی نیکی دکاندار او دا شریعت مطابق سودا خرسی دوکا نکی دروغ نوی بیزای قسمون نخوری او سودی کاروبار نکی نو دا بازارم خد بد ندی. خو اکثریت دا سینی حضور پاک اکثریت یاد کردی دی. نو پس مخد از مکا غور زین جماعتو ندی او دانوم والا چه خود دے دا والا حضور پاک خود دے زمونگ دے عبادت زیتا مسجد وی لکہ حدیث کے رازی من بنا للہ مسجدت چاچے دا اللہ دا پارا جماعت جوڑ او بیت اللہ متوی دا خدے کور. قرآن شریف کے اللہ وی دانوم والا اللہ خود دے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ویڑن بے کور دا اللہ کور اغا دی چی پا مکہ مکرمہ کے جوڑ شوے دے. نو بیت اللہ دا خدے کور دا مطلب ندی چی اللہ پا کی اسیگی او یا پا کی اللہ استراحہ او دمکی او یا پا کی ڈر لگئی اللہ شکر دی ردی سی دنو نا پاک دی جتے و دنشتا خدا دا شرافت نسبت دے. یو سڑی کوری پا کی اسیگی نا پا کرے ورکڑی او بیام خلق وی دا پلان کی کور دے. دا یو سڑی کوری او دا مسلمان دا فیدے دا پارے جوڑ کری نا پہ کرائی اخلی چالے خیراتی ورکڑی لکا دا اسیگا پاکی او نے پخپل اسیگا او بیام خلق وی دا پلان کی کور دے. نو لازم نرا چی کور کے دی خلق سکونتو کی او پاکی اسی. نو نسبت دا دی جماعتونو بیوت اللہ وطوئی یا بیت اللہ وطوئی دا اللہ تا دا شرافت او دا عظمت او دا تعظیم دے. لومبی جماعت پا مقدس مکہ کم یو جوڑ شوے دے علی بیت اللہ والا. قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ وی لومبی کور دا پا مکہ مکرمہ کے جوڑ شوے دے بکہ وطوی بکہ دا مکی نم دے. مکہ پا عربے کی نم توی دا انسان دا نم دا انسان مینز دے. نو تقریباً دا مکہ مکرمہ دا دنیا دا آبادے مینز دے. زمکہ و اسمانونا دا اللہ پیدا کری دی. زمکہ لانا و پیدا و اسمانونا پیدا. زمکہ اسی مخ کے جوڑا دا خو خوروالی رستو شوی دی والارض بعد ذالک دحاها وی خدای پاک یوم الغلر پیدا کلا اغیتا اللہ دا قہر پا نظرو کتا نو اغویل شوا نو دا اغین لوگی پورتا شو دا اغا لوگی نا خدای پاک اسمانو نا جوڑ کلا او پا اغی زگ راگی چی اغویل شوا بشو دا زگ نا اللہ زمکا جوڑا کلا نو اسمان مخ کے جوڑ شوی دے اسمان دا خشتوال مخ کے دے اس ازمکا مخ کے جوڑا دا
اسمانونه رستو دي، خو ځمکه چې خدای بیا خوره کړه او غرونه پې جوړ کړل او اونې بوټي پکې زرغون کړل، دا د اسمان نه پس ده. نو فرشتو به بره په اسمانونو کې یو کور د بیت المعمور ورته وایي، په اووم اسمان کې هلته به عبادت کو، او د هغې په برابري په سیدې په محاذات کې په لومبي اسمان کې بله کوټه د بیت العزت. فرشتې هلته بیت المعمور کې اوس هم عبادت کوي. حضور پاک فرمایي وی دومره فرشتې دي د الله چې روزانه او یا زره فرشتې په دغه بیت المعمور کې عبادت کوي، او چې کمې فرشتې یو ځل عبادت کړي تر قیامته پورې نمبر به یې رانشي. څومره مخکې جوړ شوی دی او قیامت به کله راځي. نو چې ځمکه خوره شوه او په ځمکه کې دا بوټي او غرونه ودرولی شو، نو الله فرشتې راولېږلې. نو فرشتو الله ته درخواست وکړه چې پروردګاره مونږ خو بره په اسمان کې عبادت کو، ستا یو کورو، ځمکه کې به مونږ څنګه چل کو؟ نو الله ولا یو کور ورکه، یو کوټه د زمرد په کاڼي کې الله ورکړه. نه پکې میخ شته او نه پکې جوړ شته او نه پیون، یو کاڼي ډډ خشته ښکلې کوټه پکې الله جوړه کړې وه یو کاڼي کې، او هغه الله فرشتو له ورکړوي دا یو څه. او دا چې کوم ځای موجوده بیت الله دی دا ځای ورته وښو، وایي دقه ځای کې کېږدی، او ځای اوس دقه هلته خپل عبادت کوی، د دغې کوټې نه طواف کوی، او که مونځ کوی نو مخ دې کوټې ته کوی. دا لومبی کوټه په مخ د ځمکه فرشتو راوړه د جنت نه، دا لومبي جومات شروع. او دا غي جمعات دومره حیثیت ته چې نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک منځ کوي او سجده کوي الله ته کوي، خو دقې کوټې ته به مخ کوي. او د دنیا ګوټ ګوټ نه اهم عبادت حج ده چې سړی ځي او عمرې له ځي، نو دغې کوټې نه به تاویږي. چې د دغې کوټې نه تو نه شي نو حج یې نه قبلېږي او نه عمره قبلېږي. اوس خو ډېر لوی جومات شوی دی، هغه زمانه خو کوټې ولږو، اوس لوی شوی دی. اوس دومره لوی شوی دی چې د حج په زمانه کې په وخت کې دا 30 لکه او 40 لکه خلک په یو ټیم په دې جومات کې په مانځه کې ځایږي. لاندې تیخانې دي او بیا لومبی چت دی، بیا دویم چت دی، او ورپسې بیا دریم چت دی، او د دریم چت نه ګیر چاپیره لویه توسیه د خلک پکې ودرېږي، او سعودي حکومت لګیا دی نور وسعت هم پکې پیدا کوي چې دا مشکلات پکې ختم شي. ځکه بعضې خلک په دې سخت رش کې به بازار کې ودرېږي چې د بازارونو درېدل پکې ختم شي. نو لومبي جومات، لومبي د خدای کور په مخ د ځمکه د بیت الله دی. بیا زمونږ په امت کې د حضور پاک مبارک د راتلو نه پس لومبي جومات کم یو شو، بیت الله شو، مخکې نه مو وروستم شو. خو حضور پاک مبارک چې بیا مدینه شریفه ته هجرت وکړو، نو چې هجرت حضور پاک مبارک وکړو نو په مدینه منوره کې یو علاقه د عوالی ورته وایي. اول ته یو خاص کلي دی، د هغه کلي نوم قبا ده. هغې کې پیغمبر علیه السلام 14 ورځې او یا 40 ورځې دیره شو. نو هلته یې لومبی د جومات بنیاد کېښود. ورونو دا د مسلمانۍ طریقه ده چې یو ځای کې کلی آبادېږي جومات ته ځان له مخکې جوړوي. زمونږ خلک کلی مخکې جوړ کړي او جومات پکې نه، نو بیا یو ته مینت کوي او بل ته مینت کوي، یاره یو مرله ځای جومات له پکار، یاره یو 2 مرلې جومات له پکار دی، سوالونه کوي. داسې نه پکار. مخکې نه چې کلی جوړی او آبادي کې، نو چې د چا ځمکه د هغې خرڅوي هغه له پکار دي چې دا 10 جربه او دا 20 جربه او دا 40 جربه ځمکه زه خرڅوم او پیسې پې نغدوم، دا کنال به د خدای کور له پکې پرېږدم که نه، دا دومره بچو له خرڅوم او دا دومره په جربونو ځمکه دا د خپلې ښځې دپاره او د خپل ځان دپاره خرڅوم او د خپل موټر او د خپلو چکرو دپاره خرڅوم. نو دا یو کنال یا دا 10 مرلې ځای دا به د خپله خیرت د جوړولو دپاره پکې پرېږدم. نو نه چې څوک کلی آبادۍ نه د هغې ورته دا توجه وي او نه د هغه سړي چې هغه کم خړې ځمکه جوړی خرڅوي. ورونو د شریعت قانون دا دی. ګوره د حضور پاک
طریقه باندې چې مونږ عمل کوو هله به مونږ کامیاب یو. نو چې قبا ته لاړل د ټولو نه مخکې د جومات انتظام وکړ. وی یو جومات دلته جوړول غواړي ځای به څوک ورکړي. یو صحابي د حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغه اعلان وکوي صاحب زما دې ځمکه کې چې څومره دې پکار دا وقف. حضور پاک مبارک وی ډېره ښه ده خدای دې قبول کړي او پکې د بنیاد کې خودو کار شروع کړ. څومره اهمیت دی د جومات ټولو نه لومبی کار د جومات شو. او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله پکې خدمت کوي. څومره نیازبین وجود او څومره الله ته خوښ شخصیت او خدمت په خپله کوي. یو صحابي فرمایي کاڼی به یې راواغېشت یا کچه خښتې وی مونږ به ورمنډې کړې مونږ به ترې واغېشته چې صاحب تاسو به نه کوئ. وی مونږ به ترې واغېشت هغوی به زر بل ته ګوتې کړې. وی مونږ به ترې هغه واغېسته. مونږ ورته وی حضرت دا تاسو څه کوئ؟ زمونږ نور پلار در نه قربان تاسو به دلته ناست یې تماشه کوئ او دا خدمت به مونږ کوو دا به مونږ جوړو. وی ولې ستاسو ثواب د جومات د جوړېدو خوښ دی او زما نه دی خوښ؟ یو صحابي وی قسم دی وی ما د حضور پاک صادر په سر و هغوی به اکثر صادر په سر و کمیس یې کم اغوستی دی کمیس په ځای به یې صادر تاوم. وی ما د حضور پاک مبارک صادر وغورځېد نو مې دې سینې مبارک او په خېټه مبارکه نظر شو. وی قسم دی د هغه بنیادونو هغه خاورې او دوړې پې د پاسه پرتې وې. د جومات کار دونه اهم شی دی او د جومات کار دومره د ثواب شی دی او دومره د عزت او د برکت شی دی چې خود حضور پاک مبارک پکې خدمت کوي او خپله پکې کوداله وی او خپله پکې تیږې ږدي. د امت ته ښیي چې ګورې غټې او کره کوټې او که عالم او که غیر عالم او که نیک او که غیر هر څنګه چې یې د جومات خدمت کوه په خپله حضور پاک کړی دی. هغه صحابي چې جومات ته ځای وبخه څونه خوش قسمته. الله اکبر زه حیران شم دومره خوش قسمته شو چې هغه جومات حقا آباد دی دا 1400 کاله پې تېر شو تر اوسه پورې آباد دی او څوک پکې منځونه کوي. اکثریت پکې د حاجانو او د عمرې والا مسافرو منځونه. د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راځي او هغه مسجد قبا ته ځي او پکې منځونه کوي. د ګوټ ګوټ داسې حاجي نشته په مقدس مکه چې د حج د لاړ شي او په مسجد قبا کې منځونه کوي او داسې عمرې والا په مقدس مکه نشته ډېر کم بی چې هغه لاړ شي او په مسجد قبا کې منځونه کوي. ځکه حضور پاک به هر خالی مسجد قبا ته ځه کله به پیاده که او کله په سورلی ته او حضور پاک په خپله فرمایي وی چا 2 رکاته په مسجد قبا کې وکړل هغه له د الله د عمرې برابر ثواب ورکړي. نو څوک ځي او ځان له نفلونه کوي او څوک وایي د دې ثواب مې پلار ته وبخه او څوک د دې 2 رکاتو مې مور ته وبخه او څوک وایي د دې 2 رکاتو مې نیکه ته او دوستانو ته د دې ثوابونه وبخه. لمونځ الله لي ثواب مخلوق ته بخي. نو څوک 20 رکاته نفل کوي څوک 10 کوي څوک 13 کوي څوک 40 کوي. هر وخت دا جومات د مخلوق خدا نه ډک دی او یو ځل نه ځي د خالی په ورځ خو دومره راشي چې ځای پکې نه مخلوق خدا ځي. دا په لکونو کروڑونو خلک چې پکې منځونه کوي د حج په سیزن کې دا لکونه 13 لکه خلک ټول هغې له ځي دا پکې منځونه کوي او هسې پکې دا په لکونو په کال کې په کروڑونو خلک پکې منځونه کوي. ثواب بیا چا ته رسېږي؟ هغه کلثوم ابن هدم صحابي ته چا چې ځای بخلی دی. خوش قسمته شو که نه شو؟ آیا دا خوش قسمتي ده. او دا د عمرو ثوابونه چې په دا مانځه کېږي د دې ثواب به هغه له ځي چې څوک یې کوي د هغه به هم کېږي خو له دې برابر به هغه له هم ځي. او چا چې پکې لومبی خدمت کړی دی او آبادي کړی د جومات د هغې به هم دا ثوابونه کېږي. خدای پاک د چا محنت او د چا خواري بس نه بوځي. هغه قرباني وکړه الله ویل زه در سره داسې عمل کوم چې دا قرباني دله قبوله کړم تر قیامته پورې دله آبادوم او داسې عمل دله کوم چې تر قیامته پورې به د دنیا د مغرب او مشرق نه پښتون او عربي او پنجابي او بل او بل او بل او د انګلینډ او د دنیا مسلمانان چې دلته به راځي او منځونه پکې کوي. دا د جومات دا شو. او قرآن شریف کې الله صفت کوي لمسجد اسس علی التقوى
من اول یوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرین. دا آیت په مسجد قباء کې لیکل. هغه جمعات چې د خدای د رضا د پاره د پرهیزګارۍ د پاره او د پرهیزګارۍ په نیت لومبې جوړ شوی دی د هجرت نه پس، د حضور پاک د پیغمبرۍ نه پس لومبې جمعات هم دغه دی. او داسې سړي دي د هغه سړوم الله صفت کوي چې پاکوالی خوښ دی. حضور پاک ورغی ستاسو الله صفت وکړو چې ستاسو پاکي خوښه ده، تاسو څه عمل کوئ؟ وایي زمونږ دا عمل دی چې مونږ اودس مات کو، لاول په لوټه ځان پاکو، د هغې نه پس په اوبو ځان وینځو، په لوټه هم سړی پاک شي، بیا په اوبو ځان وینځو. دا عمل مونږ کوو. وایي ښه ستاسو دا عمل الله ته ډېر خوښ دی. قرآن شریف کې الله صفت وکړه. نو څوارلس یا څلېرویشت ورځې حضور پاک په دغه ځای کې دیره. بیا راغی مدینې منورې ته. مدینه منوره کې چې حضور پاک راغی د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې دیره شو. نو بیا ډومبې غم د جومات دی. ګوره د جومات فکر به د ټولو نه مخکې کې. مسجد د سجدې ځای او د عبادت ځای چې کوم ځای کې خدای ته سر لګېږي د دې غم به د مخکې نه کې. وی جومات له ځای پکار دی. یو ځای خوښ کوي دا ځای مې خوښ دی. وی دا د چا دی؟ یو سړی راغی وی صاحب دا زما دوه ماشومان دي یتیمانان او دا د هغوی دی، دا جومات ته وقف شو. وی نه دا یتیمانان دي ماشومان دي پیسې به وله ورکو، که بالغان وی نو ټیک تا، خو دا ماشومان دي. څونه پیسې یې کېږي؟ نو هغه وخت کې د هغې 10 دیناره قیمتو، 10 اشرفې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل ذاتی جیب نه 10 دیناره راوویستل اشرفې او هغه جومات یې پې واغېسته. 50 ګزه پلنو او 80 ګزه اوږد. دا ړومبې د حضور پاک جومات و مسجد نبوي. ګوره حضرت ابوبکر څونه خوش قسمته دی. نن هغه جومات کې په لکونو 12 لکه خلک په یو وخت په هغې کې مونځ کوي. 12 لاک دومره گنجایش جوړ شوی دی. دا خو د هغې برکت دی. که هغه جومات نه وي دا فراخي به د کوم ځای نه راغلی وه. او هغه ځای کې د حضور پاک منبر پروت دی، او هغه ځای کې د حضور پاک محراب دی، او په هغه ځای کې چې کوم هغه غشتی دی په هغه ځای کې هغه مبارک ستنې دي او د جنت ځمکه ده، او په ګوڼ کې د حضور پاک مبارک روضه شریفه ده. دا هغه مبارک ځای دی. دا ثوابونه دا په لکونو خلک چې پکې منځونه کوي او په رمضان کې او په حج کې، او یو روایت کې ثواب د هغې د یو مونځ د نورو د کلو د 1000 برابر دی، او په بل روایت کې 50 سره. نو یو مونځ په 50 سره قبلیږي. دا ثوابونو بچاته عیسی ثواب رسیږي. حضرت ابوبکر صدیق توصیه وکړه لږې جومات فراخه نو 100 ګزه اوږد شو، 100 ګزه پلن. اوس هم په هغه جومات د ترکو د زمانې په جومات ته پستنو لیکلي دي حد مسجد هذا حد مسجد النبي صلی الله علیه وسلم، چې د پیغمبر علیه السلام د زمانې د جومات دا حد دی. نو د حضور پاک زمانه کې 100 ګزه پلن او 100 ګزه اوږد شو. لومبي وخت کې په چت نو، چت پکې نو، کولاو میدانو. او چې کله وبخه د کافر و مشرکانو زاړه قبرونو پکې او یو څو د کجورې بوټي پکې. نو حضور پاک وی دا قبرونو دا ډوکې وباسئ. هغې ویستل بار یې ښخ کړل او هغه د کجورو بوټي یې ووال. نو هغې د جومات چاردیوارۍ ته ګیر چاپېره واچولوی چې ګډې چیلی وله نه راځي، او ځمکه باندې نه فرش ته او نه دری شته. صحابو به په لمن کې یا د صادر په پلو کې چانکر راوړل او ځان ته به مخې ته اچول چې خورو کېږو نو د خټو کېږو نه. بیا وروستو چت جوړ شو. او چت څنګه و؟ چت د کجورو د ستنو او د کجورو د څانګو نه و، بره پې خټه نه وه. د حضور پاک مبارک په زمانه کې په جومات بره خټه نه وه. سفر چې ورته موږ وایو سفر غوندې. یو صحابي فرمایي وی رمضان په 20مه شپه پیغمبر علیه السلام یو خوب لیدی. خوب خوږد د لیلة القدر باس کې راځي. خو سحر وختي چې ما د حضور پاک د مخ مبارک ته وکتل، نو په تندي مبارک او په پوزه مبارک د جومات د شپې باران شوی، نو جومات څڅېدلی و. نو د حضور پاک په تندي مبارک او په پوزه مبارکه باندې د خټې او د خاورو اثرات پرتو. د خاورو خټو جومات، لیکن څونه قیمتي جومات.
د دنیا حاجان عمرې له چې راشي هلته دیری او څوک پکې اعتکافونه کوي او څوک پکې ختمونه کوي او تلاوت پکې شروع او درود شریف پکې شروع د عبادت یو لوی مرکز. بیا حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چت والا برابر کو ستنې والا د کجورو د تنو نه کړې بدلې کړې والا او چت یې خشته کو. بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کې هغه پکې څه تبدیلی ونه کړه او چې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ رااله نو هغه د صحابو میټینګ راوغوښته وی دا جومات خشته ښکلې جوړو او ذاتی پیسې پې لګو. صحابه وی نه وی د پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې کچا او تبدیلی پکې مه راوله همغسې پرېږده. هغه وی نه وی هغه زمانہ کې د خلکو کورونه م کچو نو جومات هم کچو. اوس د خلکو کورونه پاخه شو نو چې د خلکو کورونه پاخي او جومات کچي دا د جومات بیادبي ده. دا خو سپکاوی دی د جومات. کور مې د پوخې او جومات مې د کچی، کور مې د غټې او جومات مې د رکوټې، او کور مې د خشتۍ او جومات مې د خشتنې. وی دا بیادبي ده. جومات به جوړوم خشته ښکلې. او دویم دا چې د بهر نه خلک راځي دلته د حضور پاک ملاقات لا زیارت مبارک لا، نو چې د بهر نه خلک راشي دی کې نبی مسلمانان هم دي. وی به چې داسې مسلمانان دي ردي داسې عبادت خانه ده داسې جومات دی نو ښکلې کومې نو ذاتي پیسې پې ولګولې د بیت المال 1 روپۍ پې نه ده لګولې. هوښیاران خلک داسې وي. وی زه پې خپلې ذاتي پیسې لګوم. نو جناب د اټلي نه یې وله کاڼي راوړل، د اټلي نه کاڼي راوړل، او جناب د برما نه ولا د ساګوان لرګی راوړو. د دیار او د نختر نم قیمتي لرګی د ساګوان عربی کې ساج ورته وایي. امام بخاری رحمت الله علیه په باب منعقد کړی دی. امام بخاری دا ثابت کړی دی چې جومات کې ډول جوړول او جومات خشته جوړول او بیا په هغه کاڼو باندې نقش و نگار کړی. دا ثابتوي که یو سړی په خپل مال په جومات کې نقش و نگار وکړي او لرګي والا خشته کې او پیسې پې ولګي او ډولې کې نو دا جایز دي. دا د حضرت عثمان د ټولو صحابو په مخ کې کړی دی او صحابو سره آخره کې ټول پې متفق شوي خلي کړي دي. هغه ډېر خشته که جومات مزیدار، چت اعلی دروازې مزیدار او جومات یې کولو که صحنې والا پوخ کو او خشته نقش و نگار او مزیدار نقشې پې جوړې کړلې. د هغې نه پس چې کوم بادشاه راغلی دی نو په جومات کې خپل وس کړی دی او جومات یې ډولې کړی دی. او نن سبا سعودي حکومت ښه فراخه کړی دی چې څومره د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د مدینې ښار و د هغې په زمانه کې حقه ټول نن سبا جومات دی. په یو وخت پکې 12 لکه خلک منځونه کولی شي او ټول ایئر کنډیشن دی. او په دنیا کې داسې جومات نشته چې هغه دومره غټ جومات او دومره ایئر کنډیشن اعلی جومات په مخ د ځمکه بل نشته. داسې دی لکه د ډولۍ په شان. هر وخت دا خادمان لګي او دا ټوکړې و پورې مږي او داسې خشتې ساتي، قالین ورله هر وخت صفا ساتي او هر وخت یې مږي لاندې باندې او دا قمقمې او دا بلفونه او یو شان یخ د سړي پکې یخنه کېږي او 3 چته لاندې د ګاډو د درولو ځایونه دي پکې او پکې غسلخانې بېشمار غسلخانې بېدرې غار طرف ته د زنانو ځان له او د ښځو ځان له او د جومات نه ګیر چاپېره خشته فرش د کلو میدان ټول د چترونو ډک دی. داسې چترې پکې جوړې کړي دي مکمل یو شان ډک شوی دی. داسې چترې جوړې کړي دي چې کله سوري د چترې راغونډې شي ستنې ترې جوړې شي لکه د منارو په شان نری. او چې کله انور شي نو چترې په اټومیټک طریقې سره اگر ریموټ باندې په خپله کولو شي لاندې میدان ټول سوري وي. اعلی غسلخانې یو بوی په غسلخانه کې نشته، بدبوی پکې نشته او بېدرېغه اوبه دي پکې، هم د لمبلو او هم د استنجا هم د چاره دامونو صفا پاکې ستره. دا د حضور پاک مزیدار جومات دی. دا دویم جومات شو د نبی علیہ السلام مبارک نه پس. دریم جومات بیا د هغې نه پس کم جوړ شوی دی، بیا په مدینه منوره کې جوړ شوی دی، مسجد د بنو حارثه. او بیا بل یو قبیله و مسجد بنو سلمه هغې ځان له خپل جومات جوړ کړ. جومات ته لرې وراتلی نه شو د پیغمبر علیه السلام په اجازت.
او بیا حضور پاک مبارک نور خلقو لم اجازت ورکا کہ خیر دے کہ څوک لري او مسجد نبوی ته نشي راتلی نو ځان له خپل خپل ځای کې جماعتونه جوړ کړي. رو جماعت جوړول ډېر لوی ثواب لري. حضرت عثمان چې په دا زرګونه پیسې لګولې ایسې لګولې ډېر لوی اجر دی پکې او ډېر لوی ثواب دی. یو حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا چا چې د الله لپاره جماعت جوړ کړ بنا الله له بیتا فی الجنه او یو روایت کې بنا الله له مثله فی الجنه جنت کې به خدای کور جوړ کړي. او یو ځای کې راځي ولو کوقر قطات وی اگر که د چنچنې د جال عمره ځای پکې جوړ ولې نه کړي الله به جنت کې ولا کور جوړ کړي. زمونږ دا طالبان یو سوال کوي وی دې حدیث کې خو په یو کې داسې راغلل چې دې څومره کارو کې د هغې مثل به وله خدای هلته جوړ کړي. نو که یو سړي پکې د چنچنې د جال عمره پوټې غوندې کار وکړه نو دا خو ډېر لږ شی دی په جنت کې به وله خدای دومره شی جوړی. علما لیکي وی دا مماثلت او تشبیه په مقدار کې نه ده دا په اخلاص کې ده. ستا څومره وس دی الله به خپل وس ته ګوري. تا خپل لږ وس وکړه الله به مغه خپل لږ طاقت هلته استعمال کړي. دا الله خو لوی طاقت دی لوی وسې دی نو ته خپل لږ تم ګوره د خدای هغه لږ تم ګوره د خدای هغه لږ به هم ډېر شي. نو جومات جوړول ډېر لوی عظیم عبادت دی. هوښیار سړی هغه دی چې جومات ته ځمکه ورکړي یا ځمکه وقف کړي او یا جومات له ځمکه والي او یا د آبادۍ خدمت وکړي د کاڼو لوټو تر څو چې په دې جومات کې منځ کېږي او د منځګزارو څومره ثواب کېږي د دې منځګزارو به کمیږي نه او د هغې مثل ثواب به د هغه سړي کېږي. او تر څو چې پکې تلاوت کېږي اعتکاف پکې کېږي درس پکې ډېرو جوماتونو کې شروع دی درسونه د قرآن شریف پکې کېږي د دې طالبانو د دې ماشومانو د دې استاد چې څومره ثواب کېږي د دې نه به نه کمیږي د دې مثل به د هغه چا وي چې چا دا ځای غښتې دی یا پکې پیسه لګولې ده او یا پکې عبادي کړې ده. دا خوش قسمت انسان شو که نه شو تاسو راته ووایئ. یقینا دا ډېر لوی برکت دی. بیت المقدس لوی جومات دی. دریم نمبر غټ جومات د بیت المقدس دی. اوس د کافرانو په قبضه کې دی خدای پاک د ذات کې په شپېته جیربه کې دی. یو قول کې څلور شپېته چا تاریخ کې لیکلی دی او یو کې شپېته جیربه لیکلی چې دا جومات دی غټ. او د هغه جومات چې کم منبر دی هغه د کجورې د تنې نه جوړ شوی دی او عجیبه منبر داسې دی چې داسې جوړ شوی دی چې نه پکې جوړ شته او نه پکې میخ شته د تنې نه یو شان منبر جوړ شوی دی. دا نه چې دوه تختې یو ځای شوي دي او میخ یې پې ټکوالی دی او یا پې د پاسه پوټین مګلی دي او یا پې شریش یا هغه کم شی دی چې هغه جوړ بندی ګیلو پورې کړې ده ګیلو میلو پکې نشته یو دی. او چې کم ټیلونه په دیوال لګېدلی دي هغه وی ناشنا دي ټیلونه. هغه ټیل ته چې مخامخ ودرېږي تا ته به خشته ټیل ښکاري او چې لږ ښي طرف ته شي یا ګس طرف ته د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله یو بادشاه نیک تیر شوی دی بیت المقدس یې فتح کړی دی د هغه تصویر به راته ښکاري. داسې مزیدار جومات یې جوړ کړی دی خشته لوی. اوس نن سبا هغه د کافرانو یهودیانو په قبضه کې دی. نو خدای دې اخلاص کړي دا غټ جوماتونه دي. نو جومات دا د خدای کور دی او په مخ د ځمکه بهتر ځای دی. نو جومات جوړول پکار دی چې مسلمان په کیسه واخلي. مونږ وایو زمونږ د خدای سره مینه ده. یاره زه کله کله زم عقیدم داسې ده ولې که دې کې سړي په عقیده کې لږ فرق راشي نو کافر بی مسلمان بني. عقیدم ده خو عملي طور مونږ په دې کې لږ کمزوري یو. د خدای سره سین زمونږ مینه ده. ما سره چې د چا مینې زما کور به هم خوښي داسې ده که نه ده او زما بچي به هم خوښي او زما وروڼه تربوران به هم خوښي او زما خبرې به هم خوښي او زما پسې که څوک خبرې کوي هغه سړی به هم بدي شي. دا قانون دی. نو چې د خدای سره د چا مینه نو الله به هم خوښي او د الله خبرې به هم خوښي چې قرآن شریف دی او د الله کور جومات به هم خوښي او د الله د دین خدمت کوونکي عالمان او حافظان به هم خوښي. ما ته یو سړی وایي ته مې خوښ یې خو ستا بچي مې نه دي خوښ دی زه نه یم خوښ. حضور پاک فرمایي ګوره مثال به درکم. یو ځل حضور پاک فرمایل وی فاطمة
بزغة مني وی فاطمه د ما د غوښې یو ټوټه ده فمن احبها فقد احبني چا چې هغې سره مینه وکړه ما سره یې مینه وکړه ومن ابغضها فقد اغضبني چا چې هغې سره بغض وکړه نو ما سره یې بغض وکړه. حضرت عباس رضی الله عنه یو وخت کې راغی او نبی چا عباس سره بغض وکړه ما سره یې بغض وکړه نو چې حضور پاک دې خوښي د هغه بچي به دې م خوښي او د هغه تره به دې م خوښي نو چې ما سره مینه زما بچو سره او زما خاندان سره به دې مینه نو چې الله سره دې مینه د الله کور سره به دې مینه او د الله چې څوک د دین خدمت کوي عالمان حافظان هغې سره به دې مینه ته وایې نه عالم سره خو مې دشمني نه مې دی خوښ داسې ته د قصد وایې چې خدای تا سره مې مینه ده د دین خبرې کېږي او ته پې تنګېږې د دین خبرې خو د خدای او د رسول خبرې دي نو چې د خدای او د رسول په خبرو تنګېږي هغې سره دې مینه نشته نو ته د قصد وایې چې الله او رسول سره مې مینه ده نشته د خدای کور سره دې مینه ده الله سره دې مینه شته نو کور سره مینه او که د خدای کور دې نه دی خوښ خپل کور خو خشته پوخ جوړی او ځان له پکې قالین هم جوړی او ځان له پکې خشته فومونه هم اچی او د خدای کور کچه خیر دی چې څه خبره شي مړه خیر دی کچه هم ښه دی نو ځان له خدا نه وی چې دا کور مې کچه هم ښه دی زما په دې لږ جومات کې هم ګزاره کېږي نو کور دا خو نه دی چې زما د بچي په دې یو مرله کې هم ګزاره کېږي چې د هغه د واده غمي مخکې وله د کورونو او د بنګلو انتظام کې سبکتګین یو بادشاه تېر شوی دی د هغه ښځې م وې وینځې م وې یوه ښځې سره ډېر زیات محبت ډېر زیات او ډېره مینه یې ورسره نو دا خو فطري قانون دی چې څوک ګڼې ښځې وي او یو سره مینه کوي هغه نورې پې خپوي هغه نورې بیبیانې رالې او دې سبکتګین بادشاه ته وایي چې ته دې یوې ښځې سره ولې زیاته مینه کوې موږ دې ټول یو شان خدمت کوو موږ دې قدر کوو یو شان ستا نه تاویږو او ستا تابعداري کوو او تا سره مینه کوو نو هغې سره دې مینه زیاتره موږ سره کمه ده ولې موږ کې ښکلې د هغې نه ښکلې ښکلې م شته او د هغې نه تابعدارې او عقلمندې ښځې م شته نو موږ دې نه یو خوښې د هغې په شان دا بادشاه هوښیار وړو غږ یې ونه کړ یو ځل بادشاه راغی او د خپل محل په چمن کې کېناست او لالونه او هیرې او جواهرات او سره او سپین قسم څیزونه یې راوړل او په میدان کې کېښودل او ډېر خوشحاله دی او ټولې بیبیانې سره د وینځو دی راوستې او ځان ته یې مخامخ ودرولې هغې ورته وی بادشاه سلامت نن ډېر خوشحاله نه وی نن ډېر زیات خوشحاله یم او نن په خپله خوشحالۍ کې تاسو ټولو له انعام در کوم زه چې څه د چا خوښ یې هغه د هغې دي دا مخامخ ډېري ته ورځئ چې د کمې بیبي او د کمې وینځې کم شی خوښي اوله ورکوم چا وی صاحب دا هیره مې خوښه ده وی وړه چا وی دا سره زر امیل مې خوښ دی وی وړه چا به وی دا لالونه او دا قسم شیزونه مې خوښ دی وړه بلې وینځې به وی دا درهم مې خوښ دی دا دیناره شرپې وړه او چې دا کمې سره یې زیاته مینه وه دی د شاخوا کې ولاړه ده خپه پریشانه ولاړه ده چې بیبیانو او وینځې ټول مال سامان یوړه نو دا بیبیانې او دا وینځې سبکتګین بادشاه ته وایي وی ګوره موږ درته نه وی چې دا ښځه رقمقله بې وقوفه ده او تا به وی نه ولیدلې خلکو خپل څیزونه ستا د حکم یې ومنه ټولو او ځان له یو یو شی واغېسته او دا قمقله اوس هم په سوچ کې پرته ده بې سوچه ده او خپه ده نن ستا څومره د خوشحالۍ ورځ ده او موږ له دې انعامونه راکړل او دا دقسې پریشان او تندي ګونجې کړې ده خپه ده دقه ښځه ده دا قمقله دا دې خوښه ده او موږ دې نه یو خوښې بادشاه م ورته وایي چې ښځې نن خو زما د خوشحالۍ ورځ ده او نن مې دې ټولو له انعامونه ورکړل او ستاسو د خوښ اعلان مې وکړه چې کوم شی م خوښ یې هغه ستاسو دی نو ټولو واغېستل او تا ولې وانغېسته ولې پریشان یې او ورته وایي صاحب زه به م یو شی والم خو ما له به راکړې هغه شی وایي نیکبختې ما خو وختي اعلان کړی دی
اخو د نهر څه خلقو تاله کړل څه غواړې ځکه ته بل څه غواړې غواړه تاله نور راوړم وی صاحب واده به دې را سره پوری وی بلکل به پوری وی چې څو غواړم راکې به وی یو بلکل اعلان مې کړی دی د بادشاه په اوږې لاس کېښود وي ښه د تا غواړم د تا غواړم ټولې پریشانه شوې وی دوی چا یو هیره یوړه چا یو توله زر یوړل چا شل تولې یوړل چا میل او د تا غواړم چې ته زما دا ټول هر څه زما دي دوی خو لږ لږ شی یوړه چې ته زما شوې بادشاهي زما شوه چې ته زما شوې دا ټول محل زما شو چې ته زما شوې دا ټولې وینځې زما دي چې ته زما شوې دا باغونه او دا خزانې ټولې زما دي نو د تا غواړم اوس دې څنګه خوښه ده بادشاه ټولو ته ودرېدل نو خیار وایي زه په دې سوچ کې پرته یم چې زما کوم څیز خوښ دی به راته میلو شي او که میلو به نه شي په دې سوچ کې پرته یم دې ټینشن کې پرته یم نو رونو خدای والی هر څه به ستاسو وي مونږ وایو خدایه ماله یو 5 مرلې کور راکړه دا ټیک ته دعا جایز ده منه نه ده خدای یو 100 روپۍ راکړه دا جایز ده څه منه نه ده خو ښه شی ولې نه غواړې اعلی شی ولې نه غواړې هغې هیرې واخېستل څه بده خبره نه وه بادشاه اعلان کړی و ښه شی ولې نه غواړې خدای والا د خدای ذات په خپله قبضه کې ونیسه او خدای خوښ کا نو خزانې د مال او د دولت او د عزت چا سره دي الله سره دي بنیاد ته ولې ځان نه رسې قمقله د خدای کور له ځمکه واله ځمکه ورکه او بادي وله وکه فرش وله واچوه او درې وله واله او د بجلی بل وله واله او نور چې د جومات کم ضروریات دي قرآن شریفونه یو استاذ پکې درس ورکوي د هغه تنخواه دا د خدای دپاره او د خدای د دین د خدمت دپاره دا بنیادي څیزونه دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي انما یعمر مساجد الله وی د خدای جماعتونه چې جوړوي دا څوک دي من آمن بالله والیوم الاخر دا هغه څوک دی چې الله و خیرت مني چې څوک الله نه مني په جومات څه کوي الله سره مینه ده ځکه د الله کور جوړوي او اخرت مني چې اخرت کې به الله ماله د دې ثواب او اجر راکوي چې اخرت نه مني هغه په جومات څه کوي واقام الصلاة او منځ کوي ولې جومات خو د مانځه دپاره دی چې څوک د منځ پروا نه ساتي نو په جومات څه کوي وات الزکات او بدني مالی عبادت کوي چې مالی عبادت خو نه کې جومات په بل څه جوړ شي ولم یخش الا الله او د ده په زړه کې ما سوا د الله نه د بل چا یره نه خدایه تا نه یریږم که تا رانه د قیامت پر ورځ تپوس وکړه چې خپل کور خو دې پوښو زما کور کچاو ځان له خو دې غټ کور جوړ کړی او زما راکوټې ځان له خو په فوم کې پروت وی او زما جومات کې دریم نه وه ځان له خو د جرنیټر لګولی دی او ایئر کنډیشن دی لګولی دی او زما کور کې جومات ته اسم نو په زړه کې صرف د الله یری قرآن شریف کې الله وی فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین د جنت په لار همدغه خلک روان دي چې څوک د خدای جومات او کورونه جوړوي نو جومات جوړول پکار دي نو او چې کم ځای آبادي کېږي د هغې نه مخکې چې څوک دا ځمکه خرڅوي هغه له پکار دی جومات ته ځمکه وقف کړي او که د هغه قسمت کې دا ثواب نه نو بیا مسلمانانو له پکار دی چې لکه مونږ خو ځای نه اخلو خو زه د 10 مرلو په ځای به 9 مرلې والو او د 5 مرلو په ځای به 5 مرلې والو او دا د 1 مرلې او د 1 مرلې پیسې به جمع کړو په دې به ځان له جومات جوړ کړو پکار داسې ده که نه رښتیا راته ووایه چې خدای سره مینې خو د خدای عبادت او د خدای کور به دې خوښي خرونو بیا جومات چې جوړوي د جومات دپاره یو مهرباني کوي چنده غوښتل څه منع نه دي حضور پاک په مختلفو موقعو کې چندې غوښتې دي او منع نه دي خو د عزت په شکل کې د بې عزتۍ نه ګورئ ډېر خلک په بازارونو کې ښکاری ګرځئ او نعتونه وایي او تلاوت کوي او د خلکو نه چندې غواړي دا د بې عزتۍ چندې دي دا ښه خبره نه ده ته نعت وایې د نبي علیه السلام او تلاوت کې او د اغنات او د تلاوت په ذریعه د خلکو نه سوال او پیسې کې ادام ګناه ده او په بازار کې ښکاری ګرځول او پیسې راغونډول دا د سپکه چنده ده دین له عزت ورکا د دین بې عزته کومه په جومات کې که د اعلان وکړه چې خدای مو بخه د جومات له خیر دی دا خیر دی که د اعلان وکړه
یا حاضرینو ته دی که یا غایبینو ته، یا بعضې دوستان دي چې ستا پې ښه ګمان دی چې نیکان دي هغوی پسې لاړې چې د جومات کې سره تعاون وکړه د عزت په شکل، نو دا ښه خبره ده، ستا به هم ثواب وشي د هغوی به مو شي، خو د سپکاوی چنده به وله نه کوې، دا ښه خبره نه ده. جومات جوړ شو څه دپاره؟ عبادت دپاره. اوس به پکې عبادت کوې. د جومات یو څو آداب دی هغه درته بیانو. جومات ته چې سړی داخل شي او مکروه ټیم نی نو 2 رکعاته نفل به کوي، تحیت المسجد ورته وایي. او که د مازدیګر نه پس ټیمو یا د سبا د مانځه نه پس او یا نور خطو نور پریوتو یا د زوال دا ټیم، نو بیا به 2 رکعاته نفل نه کوي. یا که داسې ټیم کې داخل شوې چې جمع تیاره ده، نو خیر د جمع کې شریک شي، دا 2 رکعاته در نه پاتې. خو که ټیم در سره و مکروه وخت، نو 2 رکعاته تحیت المسجد به کوې. دا د جومات حق دی، دا سنت دی، دا کوې ښه، الله پې لوی اجر ورکوي. دویم چې جومات ته راننوځئ نو داسې به ووایې بسم الله والصلاة علی رسول الله یا والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدای د رحمت دروازې راته کولو کړي. که عربی کې نشي ویلي پښتو کې وایه، او خیخ په برادن نه کې، او چې د جومات نوځې نو ګسخ په ببار کې، او داسې به ووایې چې اللهم انی اسألک من فضلک، خدای ستا فضل، تجارت لازم، کاروبار لازم، نو خدای ستا نه پکې امداد غواړم. ګوره ستا فایده ده ټوله. جومات ته چې راشې کوشش کوه چې مخکې سب ته ځان رسې، رستو رستو مه کېږه. مخکې سب کې لاول ډکول پکار دی، بیا دویم او بیا دریم. او د دنیا خبرې په جومات کې جرم دی، ګناه ده. صاحب د مرقات یو حدیث نقل کړی دی، حضور پاک فرمایي چې څوک په جومات کې د دنیا خبرې کوي، مباح د ګناه نه، مباح خبرې، وی دا نیکۍ خوري. وی داسې د سړي د نیکۍ ختمی لکه اوسپنه چې لوار په هغه خپله بټۍ کې واچي یو زنګ پې ختمیږي. وی داسې نیکۍ خوري. مباح خبرې د ګناه خبرې خو پکې یقینا منع دي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې 2 کسه رالل او د حضور پاک په جومات کې یو بل سره دنیا خبرې کولې. هغه کاڼې راواخیست، یو سړی یې پې داسې وویشت چې هغه سړي ورته وکتل، وی دا 2 کسه راولې، اشاره یې ورته وکړه، هغه یې وله راوستل. وی د کوم ځای یې؟ وی صاحب موږ د طوایف یو. یاره وی ارمان که میلمانه نه وی اوس به مې دړدولې وی. تاسو خبرې په خدای په کور کې کوئ او بیا د پیغمبر علیه السلام په جومات کې خبرې کوئ. د دې وجې نه نبی علیه السلام مبارک په خپل جومات کې بار یو چبوتره جوړه کړه، صفه ورته وایي. وی که څوک خبرې کوي یا زیاتي قصې کوي، دقه چبوترې ته دي وځي، دلته دې نه کوي. د جومات به د احترام کوئ، گپ شپ په پکې قطعا نه لګوئ. بعضې خلک جومات ته گپ شپ لراشي او جومات کې مشغولیږي، او بیا ډېره لوی عجیبه دا ده چې جومات کې د ګناه خبرې کوي، غیبت پکې کوي، یو بل پس د یو بل سپکه پکې وایي. دا ډېر لوی سخت جرم دی او سخته ګناه ده. نیکۍ ولې ځان له ختمې بې ځایه؟ او چې څوک په جومات کې د ګناه خبرې کوي، د هغه څومره ګوسه دغه دی، وبال دی. د ثواب چې عامې خبرې کوي، بې ګناه نیکۍ ختمی، او چې د ګناه خبرې کوي نو فرشتې پې لعنت وایي، خیرې ورته کوي فرشتې. نو جومات د ګپ ځای نه دی، د غیبت ځای نه دی. چې راشئ وختي 2 رکعاته وکړه، او چې ټیم د سره نو تلاوت شروع کړه، قرآن شریف راواله، او که په ناظره نه درځي نو سوره اخلاص شروع کړه، ذکر و اذکار کوه، درود شریف وایه او ګوټ ته کښېنه. او که بل څوک خبرې کوي اشاره ورکړه چې ورور جومات ته مه کوه خبرې، دا د خدای کور دی. بدبویه شی به هم جومات ته نه داخلی، بدبویه. وایي چې پیاز وخورې کچه یا کچه وږه جومات ته به نه راځې. که پخ کړي دي وي نو پخه بویې نه کوي، نو بیا خیر دی. مولانا شرف علي صاحب قل خبره نور هم سخته کړې ده. وی د شړشمو د تیلو ډیوه پکې بلې او د خاورو د تیلو به هم نه بلې، ځکه دا بوی کوي. چا دې تپوس وکړه، وی صاحب پخوا خو د شړشمو د تیلو ډیوې وې، اوس خو د شړشمو ډیوه نشته او د خاورو تیلو نه بغیر خو لاټین نه بلیږي، څه به کوو؟ وی هغه لیکي، وی داسې کار وکړه چې یو سوړه جوړه کړه، نو هغې کې شیشه ولګوه، نو لاټین پکې د بار نه ږده او تیل پکې اچوه، چې بوی یې بار دی او په هغه شیشه کې رڼا راځي. بعضې خلک نسوار وړي جومات ته، د نسوارو ډبې را پلیت را دننه کي، نو څوک یې صاحبه د پوړ لاندې ځان سره کښېږدي، ګوته یې راوړي د پوړ لاندې، لکه
ګنده شی دی د جیب نه اوباسې د مانځه په وخت کې او د خدای کور پې ککړی دا ولې څوک سیګرټ په راوباسي ډبې او لاندې به یې د پوړ لاندې ومنډي او څوک به د نسوارو څښا ګوته په هغه قالینو درې پورې راکاږي دا ګناه ده جومات به پاک ساتي د حضور پاک مبارک عجیبه دې حدیث ته غوږ کېږدی نو زړه به پوره مطمئن شي یو ځل د جومات په دیوال چا خراش کې غورځولی د حضور پاک په زمانه کې په بخاري شریف کې حدیث دی نبی علیہ السلام په خپله پاڅېده او کاڼې راواغېسته او په خپلو لاسو مبارک و هغه خراش کې د جومات د دیوال نه پاک کړ صحابو ته یې نشو ویلی امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث راوړی دی مقصد یې دا دی چې په جومات په دیوال خراش کې غورځول هم ګناه ده او چې خراش کې خو پلید نه دی خو انسان طبیعت ته نفرت کوي نو دا هم غورځول ګناه او چې دی وغورځاو نو بل ته به نه وی پاکې که پخپله به یې پاکې او د حضور پاک غوندې لوی شخصیت او د هغې د ښکلو خشتو پاکو مبارکو ګوتو نه قربان هغې یې په خپلو ګوتو اخراش کې راګروي او غورځوي او موږ جومات ککړ کړو دا ګناه ده جومات به صفا او پاک ساتي او دا یاد ساتي ستاسو خو پیسې خوښې دي چې د جومات څوک خدمت کوي خدای به مالداری زه دا مې راته ستاسو د مزاج مسله وکړه چې څوک د جومات صفائی کوي غسلخانې یې صفا کوي استنجاګانې صفا کوي که دې غریبي مې خدای به مالداری نو بدبویه شی به جومات ته نه راوړی قطعا ګپه پکې نه لګوی او خپل مونځ به کوی پکې اوده کېږې به نه ډېر خلک رایي د جومات پکو ته سم لې خوبونه کوي دا خو سخته ګناه ده که ورته وایې لکه دا پکې وي خو د پلار نه دی نو ستا د پلار دی خو که خو جنګ جوړېږي وي دا خو د پلار نه دی ښه ما د پلار دی نو ستا د پلار دی ستا د پلار خو دا خو وقف دی معتکف که جومات کې اعتکاف نیت کوي یا زمونږ دا طالبان پکې اوسېږي دي ته مونږ وایو د اعتکاف نیت به کوئ دیم د اعتکاف نیت کوي او بل دوی دین زده کوي مسافر دي ځای نشته نو دا خیر دی دارنګې معتکف جومات کې دیره کېږي نو خیر دی خوب هم پکې بیا کولی شي او د جومات اسباب د قوم په اجازت سره استعمالولی شي د جومات په احاطه کې په متیازم نه کوي زمونږ په وطن کې وقف ځمکې نو سی جومات ته وقف کړي او سره جومات نه بار ایسئ هغې کې پیزار وباسي هغې کې ورکوټې او دسماتې کوي زما خو دا خوښوي چې ورکوټې او دسماتې ځای دی بلکل او د استنجا د جومات د چاردیواری نه باري خو که داسې نی مجبوري وي لکه زمونږ دا جوماتونه که چاردیواری نه بار ساتي زنانو نظر بیا په سړي لګي استنجا او دسماتې نو کوشش پکار دی چې اوبه پرې ډېرې تویې چې بوی جومات ته نه راځي دغه حصه د جومات نه ده دا چې کوم ځای مونځ کېږي دا د جومات ته وقف ده خو د جومات د مانځه حصه نه ده که سړی په لویه بې اودسۍ کې مبتلي جنابت کې نو جومات ته به نه راځي هغه جومات نه مراد هغې سره چې کوم ځای مونځ کېږي او چې کوم د پیزار ځای وي د جومات نه بهر نو خیر دی که غسلخانې ته راځي خو ښه دا درونو که چېرته بې اودسه شی لوی بې اودسۍ کې نو په خپل کور کې خپل غسل کوئ جومات ته پاک او صفا راځئ او چې راننوځئ نو په مسلمانانو سلام اچوئ السلام علیکم ورحمت الله دا طریقه مسنونه مشروعه ده بل د جومات کې دا نشته چې دا ځای زمار او دا د بل دی دا هم ګورې په شریعت کې نشته چې کوم سړی ړومبې راغی او ځای ونیو هغه د هغه دی حضور پاک فرمایي او عجیبه مثال نبی علیه السلام ورکوي اوښ چې کوم ځای ځان له خوښ کړي هغه د هغې دا قانون دی او که د اوښ په ځای کې بل اوښ راغی او سم لاس ما ورسره جګړه کوي دا د اوښانو قانون دی بل څوک نه بیا جګړه کوي وایي ځان نه اوښان مه جوړوئ وایي چې یو ځای په جومات کې ونیسئ او بل څوک پکې کښېني او ته پرې غوسه کېږي نه د خدای کور دی چې څوک مخکې راغی او کوم ځای کې کېناست بس هغه د هغه ځای دی دا قانون دی مخکې راځه کېنه بس دا ستا ځای شو دا رونو د جومات متعلق څه مختصر آداب مې درته ذکر کړل نو جومات د مونځ ځای دی او د ذکر او د درود شریف او د الله د رضا ځای دی او بهتره ځمکه د خشته نو د دنیا دا ګپې شپې او یو بل سر پسې بد رد ویل او د بدبویونه جومات پاک ساتئ او چې وسم کېږي په جومات کې امداد کوئ دا به خدای پاک د قیامت پر ورځ تاسو له پسوسو چنده زیات درکوي هدې نه غټه صدقه جاریه بله نشته که په چارې دیګونه وخوړل نو بس چې خېټې ته ننوتل په بله بدل شو
خبره خیر و خلاص. او چې جماعت کې عیسی وکړله پیسه دې ورکړه نو دا به تر څونه مودې پورې دا جومات چې جوړ شوی دی دا ځمکه چې چا ورکړې ده هغه به څونه کلونه تیر شوي دي او ثواب ورته رسېږي. یا د عبادت کې چا پیسې ورکړي دي یا د بل کې څوک پیسې ورکړي، داسې ستاسو جوماتونه یوازې زموږ نه، نو اب خلک به مړمي په قبرونو کې به پراتی او د ثواب هغه کمپیوټر ورپسې چالو دي. دا ډېر هوښیار انسان دی. ځکه جومات کې یوازې مونځ نه کېږي، تلاوت کېږي، درس کېږي، قرآن ښودلی کېږي، قرآن زده کېږي، ذکر کېږي، نفلونه پکې کېږي، اعتکاف پکې کېږي، بلا ثوابونه او بلا نیکۍ پکې کېږي. نن په مخ د ځمکه اقوام متحده یو سروې کړی وه چې تاسو ته ویم چې خوشحاله شي. یو سروې کړی وه نو هغې لیکلي وی په مخ د ځمکه 1,15,000 عبادت خانې دي، مجموعه عبادت خانې د ټولو خلکو. په دې 1,15,000 عبادت خانو کې 50 لاکه د عیسایانو ګرجې دي، د هغې ګرجې 50 لاکه او 18 لاکه پکې د هندوانو مندرونه دي چې هندوان پکې عبادت کوي، او 15 لاکه د دې مختلفو قومونو عبادت خانې دي، لکه فارسیان شو یا یهودیان شو یا دا مجوسیان شو. دا 15 لاکه د هغوی د ټولو په شریکه دي. نو 15 لاکه د هغوی شو، 18 لاکه مندرونه او 50 لاکه د عیسایانو ګرجې او 1,02 لاکه د مسلمانانو جماعتونه دي. ټول وایي الحمدلله. ور د مسلمانانو تعداد څومره زیات شي. حالانکه زمونږ جماعت په چندو په سوالونو جوړیږي او د عیسایانو ګرجه سرکاري ته ور جوړیږي. او عیسایان څومره ډېر دي، امریکا کې ګوره، لندن، فرانس او یورپ ممالک ټول انګریزان دي، ټول عیسایان دي اکثریت. نو د هغوی عبادت خانې هغوی تفریح د هغوی چې حکومت ته د پیسو حاجت شي پوپ نه غواړي، د ګرجې نه غواړي، ګرجې دونه مالداري دي. او زمونږ د سوال د فقیرۍ جوماتونه دي، په سوال جوړیږي. نو زمونږ 1,02 لاکه جوماتونه، خو دا تعداد اوس هم هغوی کم لیکلی دی. هغوی دا غټو ښارونو کې جوماتونه شمېرلی دي. د تورنګزو د کلي جومات ته څوک اقوام متحده راغلی چې دی شمېرلی دی، یا جلوت او ډیری ته څوک تللی دی، یا غزګي ته او سریزبې ته څوک تللی دی. نو که دا ټول جوماتونه د دې کلو دا واړه واړه څه شمارې، انشاءالله دا به د 2-3 کروړو نه هم زیات دي. دا یوه خبره. دویمه خبره ذهن کې واچوئ، د نورو عبادت خانې د نورو قومونو خالی پرتې وي چې د هغوی تهوار یې نو راځي، هغوی اختر کې خپل جومات ته راځي، یعنې جومات ورته نه وایو، هغه خپلو مندرونو ته ګرجو ته راځي. یا چې وادي وي نو راشي، د هندوانو چې وادي نو هلک او جینۍ به راشي او بوت ته به لاس جوړ کړي او ښکته پورته به شي، هسې نه راځي. او زمونږ جوماتونه 15 وخته پکې فرض دی او نفل هم شته. زمونږ د جوماتونو کې چې څومره مسلمانان په جومات په مسلمانانو آباد دی، دومره د هغوی عبادت خانې په هغوی آبادې نه دي. ټول وایي الحمدلله. هر جومات زمونږ الحمدلله ډک، بیا د جمعې پر څومره ډک دي، ټول مسلمانان راځي په شوق پکې عبادت کوي. نو دا د مسلمانانو دپاره د خدای په زړه کې د جومات سره او د عبادت سره مینه اچولې ده. خدای دا مینه زموږ نور هم سیوا کړي. نو وروڼو عملي طور د خدای سره او د خدای د رسول سره د خپلې مینې اظهار وکړئ. هغه دا چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د احادیثو، او دارنګې د خدای د کور او د مدرسو، او دارنګې د عالمانو حافظانو چې تا خدای او رسول ته رسئ، هغې به قدر او عزت کوئ. یو خبره مې لږه یېره شوه، ممکن ده چې آینده جمعه کې پې لږ تفصیل سره خبره م وکړم. نن د مذهبي جوماتونو یو اعلان کړی چې تاسو د جمعې په ورځ باندې مظاهرې وکړئ او د جمعې جوماتونو کې دا ټکې ووایئ. زمونږ د دې ملک یو قانون دی او یو آیین او دستور دی، په هغې کې دا یو دفعه لیکلې شوې ده چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې ګستاخي وکړي د هغه سزا به مرګي، د هغه بېعزتي به څوک نه کوي. کنځل چا وکړل یا حضور پاک ته سپک وکتل او یا د هغه په شان کې ګستاخي وکړه، ناموس رسالت او د پیغمبر حتی کې وکړه، نو د هغه سزای موت دی، سزا ده چې مرګ ده ته او پنسي میلاویږي. اوس د بدقسمتۍ نه زموږ مشران حکمران طبقه دومره د امریکې په خپو کې ځان ذلیل کړی دی او دونه یې ځان خوار کړی دی چې هغې ورته مطالبه نه کړې او دوی ورته ځان ورنږدې کوي. نو تیر دور کې د مشرف په دور کې هغه دې قانون کې ترمیم کو، هغه دا قانون بدلو چې دا سزای موت ختم شي. عمل پې نشته،
قانون دی خو عمل پې نشته ګنې عمل درته ښیم په دغه لاهور کې که کوم ځای کې مخکې زمانه کې یو ښځې د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړه جج هغه له پانسي ورکړه وایي دا به پانسي کېږي دا ښځه د قانون مطابق او صدر صاحب پرېښوده دا ظلم نه دی که ته وایې زه امریکې نه یېرېږم جج ته نه یېرېږي چې هغه فیصله کوي جج فیصله وکړه وی بالکل د قانون مطابق په دې ته پانسي ملاوي کې ځکه پیغمبر د ناموس حتی کې کړی دی د پیغمبر په جامع داغ غورځولی دی داغ او د پیغمبر سپکاوی یې کړی دی لیکن صدر صاحب ته چې رحم درخواست وشو مفتو کې پرېښوده صدر تا خو پرېښوده خو د قیامت پر ورځ به پیغمبر علیه السلام سره څنګه سترګې ملاوې نو دا مشرف کو پکې زور راغی ورپسې د مذهبي خلکو قانون نه رسته شو اوس بیا دی حکومت پکې نخرې شروع کړې دې کې موږ ترمیم کوو او که د پیغمبر علیه السلام په شان کې څوک ګستاخي وکړو نو موږ د هغې ته سزای موت نه دی پکار نو بیا مذهبي خلک راووتل نو اوس خو مې واورېدل چې حکومت هم اعلان وکړه چې موږ پکې نه کوو او مې اخبار کې موږ کتل چې صوبایي حکومت هم ویلي چې موږ به مخالفت کوو د دې بل خو بهر کې پیغمبر دی د حضور پاک په موږ ډېر لوی احسانات دي موږ دا دعوه لرو چې هغه محسن دی موږ سره لوی احسان زموږ ایمان د هغې د برکت نه دی زموږ دین د هغوی د برکت نه دی او زموږ دا ټول اعمال د هغې د برکت نه دي او زموږ دا سجدې د هغې د برکت نه دي او دا دعوه لرو چې قیامت په ورځ به هغه سره ملاویږو نو ظالمانو حکمرانانو ای بدبختو د خدای نه ویریږئ اسم برباد یې ځان نور ولې بربادوئ ځان ولې ذلیلوئ او په امریکا کې عیسی علیه السلام ته هغوی خدای وایي او څوک ورته خپل پیغمبر وایي څوک د خدای زوی په امریکې قانون وګورئ که نه که تا ته امریکا وایي چې داسې وکړه وایي ستا قانون کې خو دا شته چې د عیسی علیه السلام څوک سپکه وکړي نو سزا یې موت نو زما پیغمبر هم څوک سپکه وي زم دا قانون چلوم ته خپل نه بدلې په مې بدلې هغې ورته نه وایي دا مونږ ورته ځان جارو کښته ځان جوړ کړي دي زمونږ جوړ کړی دی او نور پکې لږې دفې دي چې هغه کې ګوتې وهئ نور وهئ چې څه خوښئ خدای ته وګورئ د پیغمبر ناموس سره ټوقې مه کوئ د پیغمبر په جامه داغ مه لګوئ د پیغمبر ته به د قیامت پر ورځ سترګې سینګ لګوئ ظالمانو خدای نه نه یېرېږي نن په ټوله دنیا کې دغه احتجاج دی او موږ خو څه نه شو کولی موږ به څوک احتجاجونه وکړو جلسې وکړو جلوس به وکړو څه به وکړو خو بهر کې یو حق جوړېږي د خپل ښکلي پیغمبر په موږ چې زړه کې موږ په دغه څیز د نفرت اظهار وکړو او حکمران طبقې ته دا موږ ورسو چې ګورې دا څیز دې موږ قطعا نه منو که ته کې خدای به دې ذلیله کړي الله به دې رسوای کړي بهر کې اورېدل چې هغې د خپل دغه نه مړه چغې مې جوړې کړې سړیا ټیپونه تاسو هسې غم جوړ کړی اطمینان سره کښېنئ موږ او تقریر هم ګډوډ کړو خلکو توجه هم بل خوا شي نو تاسو دا مهرباني دا چې خدای رسول پورې ټوقې مه کوئ خدای به مړه ونیسي بیا به څه کوئ نو بهر کیف دا زمونږ ایمان دی چې د پیغمبر علیه السلام تقدس او د هغې عظمت زمونږ د ایمان نښه ده او چې څوک په دې کې ګوتې وي دا به د اسلام نه خارج وي حکومت مرکزي هم وروستو شوی دی نن خو د صوبایي حکومت بیان هم ما ته ښه ښکاره شو لکه هغې هم دا ویلي دي که هغوی بالفرض دې کې ګوتې وي موږ هم احتجاج کړو ښه خبره ده دا ښه اقدام دی او عام مسلمانان دی کې د پارټۍ نه هټ کر بالاتر پارټي زموږ وروسته او پیغمبر هم مخکې دی پارټي لیډر هم وروسته دی او رسول الله مبارک د هر چا نه بالاتر د خپل ځان نه د خپل پلار نه او د خپل بچي نه به هم زیات محبت او مینه به ورسره لري خو خیر افسوس راځي په دې ظالمانو حکمرانانو تا یو ښځې د پیغمبر علیه السلام حتی کوکه نو ستا غاړه خو د اخلاص سره جج پانسي ورکړه مردار یې که دغلته چې نیکنامي دې راشي نو پرېږدې ښه دا څومره ظلم دی دعا کوي چې الله زمونږ په حال رحم وکړي الله مونږ د فتنو نه وساتي خدای زمونږ ایمان مضبوط کړي زمونږ د جماعتونو حفاظت وکړي زمونږ د مدرسو د حیا او د عزت او د عام مسلمان حفاظت وکړي خدای زمونږ په زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه نوره سې واچي اله العالمین څوک چې د پیغمبر علیه السلام د ناموس او د هغې د عزت هر تکې ځمکه پرې ډکه کړي چې تباه او برباد کړي او چې انګریزان خوشحالي خدای ته انګریزانو سره ملګري کړي او زمونږ دا وطن ته خلاص کړي الله زمونږ د دې ملک نه او خدای د افغانستان نه او د عراق نه د دې ټولو اسلامي ملکونو دا کافر پلید ذلیل او رسوا وباسئ او د مسلمانانو ملکونو ته خدای په خیر خالي کړي العالمین زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولئ خدای زمونږ د حکمران طبقې سوچ
مکې او مدینې ته کې او سوچ یې د قرآن او د احادیثو مطابق کې. الهی العالمین زموږ په حال رحم وکړي، مریضانو لم شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. زموږ د جمع یو ملګري د شیرپاو د هغه والده مور وفات شوې وه، نن یې جنازه وه. راحت صاحب هغې ته دعا کوي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي، او نور چې څومره مردگان وفات دي خدای پاک د ټولو بخي، او موږ ته خدای د ایمان او د اسلام د هدایت زندگی نصیب کړي. اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.